هغه دا یاده کړې وه چې په دې کې د مالک خدای یوه فرښته زما نوم ایمانول غلام دی. زه د مردان اوسیدونکی یم او دلته مردان ټولو نه چې کم غټ چرچ دی، مین چرچ دی، سینټ پال سرحدي چرچ، په هغې کې زه اسسټنټ پادري یم او دلته پښتو ژبه زیاته ویل کېږي ځکه دلته چې د انجیل شریف ترجمه چې دی نو په پښتو کې وشوه او بیا د دې مردان یو ډېر نوم په دې هم دی چې دلته د نعتونو یو کتاب په نوم چې دی نو خدای هم چې دی هغه د دې ځای نه پبلش شو. نو دلته چې دی نو څنګه چې زموږ د اردو عبادات ځان له یو ترتیب دی یا یو طریقې کار دی نو په هغه طریقه باندې موږ په پښتو ژبه کې دلته د خپل عبادات هغه ټول ترتیب چلو. اصل کې دا یو ډینش پټان مشنری مشن و چې هغې دلته دا چرچ جوړ کړ چې مونږ یو پښتون کلچر کې اوسو دلته مونږه چې دی نو څومره نوې کول چې دی هغه ټولو ستاسو د پښتو سکولونو کې، ګورنمنټ سکولونو کې، ګورنمنټ کالجونو کې، ګورنمنټ یونیورسټو کې سبقونه ویلي دي او چې دی نو پټان خلکو سره، پښتنو خلکو سره ناسته پاسته غم خادي. نو ځکه دلته چې دی نو دغه ژبه چې دی نو هم زموږ یو قسمه مورنۍ ژبه ده، څنګه چې زموږ مورنۍ ژبه پنجابي ده خو پښتو هم زموږ مورنۍ ژبه ده او زموږ په کورونو کې پښتو ژبه هم د پنجابۍ په شانتې استعمالیږي او ځکه دا ژبه چې دی نو زموږ په عبادتونو کې هم چې دی نو باقاعده د هغې یو استعمال شته.